خو مبارزه په ټول خوست کې نر نسته، په ټول خوست کې په شمول د حقاني شبکې. دا د یو ګوره دا خبرې هغه چا ته وکړه، ګوره مبین خانه دا خبرې هغه چا ته وکړه او حقاني شبکې ته تا ولې ښکنځل وکړه. ګوره حقاني امارت د کور کرایه ورکوي، امارت هر څه چې ورکوي. ما ستا خبرې اوس ټولې ور واستولې قاري صاحب، خو چې ته هر څه چې کوي ما ستا ټولې خبرې ور واستولې. ورواز ابن افتخار خوست صاحبه د ما خود پرې کیسه عجیبه خبره کې والا مبارز. نو ما چې تا ته دا خبره وکړه تا ښکنځل د چې دپاره وکړه؟ ما مخامخ قاري خوستي ته کنځلې کړي، ولې ته داسې ساده کېږې؟ مخامخ مې ورته ویلي دي. ما به زندان ته بوځي. قاري سعید والله که د ما د چا بیاګۍ ته وګوري، قاري سعید ته د ما نوم واخله غول کړي، هغه ته ما ځان ښودلی ده. الله ګوره مبین خانه صاحب، ګوره دا یو ډرامه دې جوړه کړله. ګوره خبرې مه کوه ته زما خبرې دا یو ډرامه دې جوړه کړله. دا ډرامې څه ته اوس ځان دونه دغه کول غواړې خلک جایا دي ولاکه پر ګوزله خان مبین خانه دا خبرې موږ ته مه کوه. دا خبرې هغه چا ته کوه چې تا څخه ډېرېږي. دا خبرې هغه چا ته کوه، هغه دزماران نه دي د فیسبوک دزماران چې تا څخه ډېرېږي لکه کاریسا او فلانکی فلانکی. موږ دې پر ګوزله قسم مې دي په خدای که خاندو مبین خانه دا خبرې موږ ته مه کوه. موږ ته رامعلوم یې د وخت څخه موږ دې ملاتړ په دې خاطر کوئ چې یو اسلام پال مبارز وي. نه وروره نه، مهرباني الله دې تاسو که هغه څه وې چې ما د دې داسې خبرې وکړه چې وای مبین خانه مبین خانه ګوره دا خبرې موږ ته مه کوه شریکه. خبره نه اورې نو اوس خبره خو واوره که خبر نه اورې. غین داسې دا غین به دې سړی کاټ کړي، په کونه به دې درومه دې غین اوله که په ستا په کونه چې شنې مرلۍ در ومنډلې دا دلته چې هغه عسکر راته ویل دا ستا پوه کړي عسکر چې ستا پوه کړي نه ده. قاري سعید دا خپل غین نه ډېر کاته بولم. قاري سعید څه ده مخامخ یې ما ته راوله چې زه لکه سپي درته بیا به کړمه. دا ستا وارو غوندې پیشانې نه دي والله که پر راروژې راسې ته پر ما والله که راروژې تېر راسه که رشتا تا د خپلې مور شیدې څښلي دي مبین خانه، که دې د خپلې مور شیدې څښلي دي شیدې دې نه دي رودلي نو نن به ته کوچ ته راسې خر چغاله اله خبرې کوې خر چغالې تر تا بل څه سړی والله که ستا نن کوچ ته راسې په کوټه کې به زما ستا نر و ښځه معلوم سکنې ایله دوزې ما ته مه وله. په کوټه کې دې مغیم تا خو به نه ورکوله برونه پورې کوم ورکړي. نو خو ته ځان ته مبین خان وایه نو ته خو بیا ته ستر جنرال وایه ته بیا ولایت ته بیا ته څه کوې چې زه درسمه.